سلام درنو لیدونکو، آیا تر اوسه د ویډیو ریکارډولو په مهال د کمرې له لړزېدو سره مخ شوي یاست؟ کله چې ویډیو کوئ کمره مو لړزېدلې وي او تصویر ویډیو ریکارډ مو غیر مسلکي ډول سره ثبت کړی وي. نن راځم درته داسې یوه وسیله معرفي کوم چې له دغه ټولو ستونزو څخه مو خلاص کړي. ګیمبل DJI RS2 دا چې څه کارکردګۍ لري، څنګه کولی شو موږ تاسې په دې باندې په مسلکي او معیاري ډول سره ویډیو ریکارډ کړو. تر اوسه شی بر سره ملتیا وکړئ. نو درنو لیدونکو، دا ګیمبل ځکه بند په بند مات شوی دی تر څو پورې وړوکی شي او د انتقال لپاره اسانه شي. لومړی په دې ځای کې بیټرۍ د دې اوسیږي چې موږ تاسو چارجیږي او د همدغه برق په واسطه باندې موتورونه ګرځي. ګیمبل لومړی کې دا دغسې کت کېږي تر څو پورې دا د بیټرۍ سره وصل شي او دلته یوه علامه غږ لري چې تر څو پورې باید څنګه شي په دې شکل سره دغه لاک شو. خپله ګیمبل درې موتورونه لري چې درې حرکتونه لري چې چپه راسته ښکته پورته او همدغسې رول حرکت لري. د دې هر څه نه د مخکې موږ تاسو دلته یو بله وسیله لرو چې ترایپاډ دی. د دغې په واسطه لومړی موږ ګیمبل تر څو پورې په ځمکه باندې په صحیح ډول هموار شي او کمره موږ تاسو پې باندې بسته کړو په دې شکل سره. ښه، په دې شکل سره چې کله ګیمبل بسته شو، مخکې د دونه چې تاسو تر هغه چې څو کمره مو نه وي بسته کړې، د دې لیول مو نه وي منظم کړی، تاسو به ګیمبل نه چالندوئ. دغه هر یو په دغه ساحه کې یو لاک لري، هر موتور یې چې د همدغه لاکو څخه خلاصیږي او وروسته د هغې نه موږ تاسو استفاده کولی شو. لومړی دا لاک زه خلاصوم چې دا ګیمبل په دې شکل سره حرکت پیدا کولی شي. د هغې نه وروسته راځم دا لاک هم خلاصوم چې دا په دې شکل سره حرکت کولی شي او دونه وروسته یو بل لاک دلته هم لري چې دا لاک په دې شکل سره. اوس ګورئ ګیمبل ټول لاکونه خلاص شول. تر اوسه پورې ما ګیمبل چالان کړی نه دی. نو د دې نه وروسته دلته یو بله وسیله لري چې په دې باندې کمره بسته کېږي او د لینز دپاره د فوکس او ډیفوکس زوم ان او زوم اوټ دپاره یو بله وسیله ده چې هغه په باندې بسته کېږي تر څو پورې موږ تاسو خپله د ګیمبل د طریقه فوکس او ډیفوکس تنظیم کړو، زوم ان او زوم اوټ. دغه عین لکه د ساده ترایپاډ په شکل سره دا په دې شکل سره دلته بسته کېږي. د هغې نه وروسته کمره رخلو. کمره دلته عیني لکه د ترایپاډ په شکل سره په دغه خپله کوم ساکټ چې لري په دې کې بسته کېږي په دې شکل سره په دغه ساکټ کې بسته کېږي. ښه به ځان مطمئن کوئ چې کمره په منظم ډول سره په خپل ساکټ کې کېښودل شوه او لاک به تاسو څنګه وروسته دغې نه لاک کوئ. اوس راځم د وروسته د دې نه د دې اجس مهم دی، یعنی باید کمره کله چې ګیمبل ګول وي کمره باید په دغه شکل سره لکه اوس چې کومه ده لاکونه یې خلاص وي په دې شکل سره ودرېږي. که چیرې تاسو مثلا په دې حالت کې ګیمبل هغه وي لاک وي، ټول تاسو ګیمبل چالان کوئ، په دغه ځایو کې یو ډول موتورونه لري چې هغه له کاره بیا لویږي. اوس راځم غواړم چې د دغه ګیمبل اجس وکړم او کمره هغه سټیپلایزر لپاره برابره کړم. لومړی لاک چې خلاصوم، لومړنی لاک چې په دغه ځای کې دی، ګورئ دا په دې شکل سره یو حرکت لري. که چیرې زه مثلا راشم دا حرکت او لوړ حرکت دا زه باید څنګه کم منظم کړم. خو مخکې د دې نه چې تاسو مثلا غواړئ چې د ګیمبل برابر کړئ، تاسو به کمرې ته که اضافي مایک وي یا هم نور څه اضافي ورته بسته کوئ، هغه به ټول ورڅخه لرې کړئ تر څو پورې هغه خپل وزن سره ګیمبل موږ تاسو برابر کړو. دا لاک مې خلاص کړو. راځم دلته یو بل لاک هم لري د اجس دپاره، دا به تاویږي په دې شکل سره. ګورئ اوس هم کمره څنګه ده، نامنظمه ده. دا راځم یو څه شاته کوم په دې شکل سره. ګورئ دغه لیول چې شو برابر شو. دا کیدای شي لومړی کې تاسو ته ستونزمنه وي خو وروسته ورباندې ډېر اسانه پوهېږئ. اوس دغه هم د لیول یې زه برابروم. اوس ګورئ که کمره هرې خواته وي په خپل اندازه باندې ودرېږي، ښکته وي که پورته، دا لیول برابر شو. راځم دوم لیول یې چې چپه او راسته طرف ته حرکت تنظیموي. دا لاک هم خلاصوم چې دلته لاندې لاک لري. لاک مې چې کله خلاص شو کمره څنګه شوه ګورئ بیرته غیر منظمه شوه. راځم دا اوس بیا څنګه کوم، دا دغه لیولونه څنګه کېږي برابرېږي.
دې دپاره راځم د کمرې لږ مخکې کوم چې تر څو پر شاته ونه لویږي که مخکې کم مخکې لویږي که شاته کم بیا شاته لویږي په ډېره کم اندازه به داسې لیول برابروئ چې نه مخکې ولویږي او نه هم شاته کمره ټوله څنګه شوه تنظیم شوه اوس راځم دریم کوم لاک چې دی چې هغه د 360 درجې روټیټ لپاره دی چې مثلا په دې شکل سره حرکت کوي دا به هم تاسو څنګه کوي تنظیم کوي کله چې کمره داسې په څنګ ونیول شي یعنی کله چې کمرې حرکت ونه کړلو وروسته دغه نه څنګه ده کمره منظمیږي ښه اوس لیول هر څه برابر شول دلته یو بټن لري د سټارټ په نامه چې مثلا موږ تاسو ګیمبل څنګه کوو چالانیږي کله چې دا د 2-3 ثانیو په اندازه ونیسئ ګیمبل به چالان شي یعنی خپله کمره څنګه شو اوس ګیمبل چالان شو دغه نه وروسته خپله یو ټایپ سی کیبل لري چې دلته کمرې ته بسته کیږي او خپله ګیمبل ته بسته کیږي چې د دې طریقه موږ کولی شو ویډیو ریکارډ سټاپ او هم څنګه کو آن کو او ترڅنګ بله وسیله چې لري دا هم دلته ورته بسته کیږي تر څو پورې موږ تاسو ګیمبل په دواړو لاسونو څنګه کو ونیسو په دې شکل سره موږ تاسو ګیمبل په دې لاس او دې چې دلته بیا نور تاسو کولی شئ مثلا موبایل ورسره وصل کوئ یا بیا هم بل سکرین تر څو پورې د کمرې سکرین په دې ځای کې هم لیدلی شئ نو اوس کله چې ګیمبل ته زه حرکت ورکوم یعنی کمره په موږ خپل حالات باندې ده یعنی که چیرې اوس تاسو دې سره په لاره باندې تګ وکړئ ورسره منډې کړئ یعنی کمره به هغه ویډیو به تاسو هیڅ لړزش ونه لري او حتی کولی شي خپله دلته په دغه لومړي سر کې یو دانه بټن لري چې د دې په واسطه سره تاسو کولی شئ د ګیمبل حرکتونه ښکته پورته یو طرف او بل طرف ته همدغسې 360 درجې څنګه کړئ کنټرول کړئ او که چیرې مثلا تاسو غواړئ چې ګیمبل بیرته اولي حالت ته راشي په د مخکې یو بټن لري په دې چې کله تاسو ډبل کلیک وکړئ اتومات به کمره ګیمبل خپل اولي عادي حالت ته وګرځي نو درنو لیدونکو د دا چې سافټویر برخه یې څه ډول ده خپله ګیمبل 3 موډونه لري او موډونه یې څنګه کولی شو په کومو حالاتو کې موږ تاسو استفاده ورڅخه وکړو د دې په اړه به په نورو راتلونکو ویډیوګانو کې درته خبرې کوم نو درنو لیدونکو د ګیمبل معرفت ویډیو همدومره وه د خدای په امان